تازه خبر: جنرال خوشحال سادات: امریکایانو راته وویل طالبان زموږ کسان دي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکئ د نن ورځې تازه خبر ته. خوشحال سادات وایي امریکایانو راته وویل طالبان زموږ کسان دي. د جمهوري نظام د ملي دفاع او امنیتي ځواکونو قومندان خوشحال سادات وایي امریکایانو ورته ویلي وو چې طالبان د دوی خپل کسان دي. هغه وایي د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د نظامي عملیاتو پر وخت امریکایانو پر طالبانو له برید کولو منع کړي وو. ښاغلي سادات زیاتوي طالبان پر دې سربېره هم وایي چې موږ امریکایان ماته کړي، خو پوښتنه کوي چې چیرته یې ماته کړې ده. دوستانو، دا او د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې او ښه